السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې سهار مې امتحان دی د ډریوري او په دوبۍ کې یم، نو که داسې یو نبوي نسخه راته وښیه چې په دې امتحان کې کامیابه شم او سام راباندې پرې نه وځي. محترمه د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که څوک سورة یاسین د خپل حاجت پیشوا وګرځي، الله جل جلاله به د هغه حاجت پوره کړي. نو سهار د لمانځه څخه بعد 2 واره دې ویلی سوی، 3 وارې دې ویلی سوی چې څومره دې په وس پوره و سورة یاسین تلاوت کړه، الله جل جلاله به دې هغه مقصد حل کړي. او دغه رنګه امام غزالي رحمت الله علیه مبارک یو روایت ذکر کړی دی، وایي که سهار او ماښام دغه کلمات 2 واره سړی ووایي حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم، وایي کوم شي قصد چې ده کړی وي الله به په هغه کې کامیابه کړي. مکاشفة القلوب صفحه 143 باب نمبر 10. او دغه رنګه سعادة الدارین صفحه 590 دې ته پر وضاحت ورکړی دی. محترمه دا د کتاب مې چیرې کې ستا سوال مې جواباوه دا کتاب چیرې سو راکشاوه مې یا بس خیر دغه تاوان عوض د الله څخه غواړو. نو دغه عمل وکړه انشاءالله الرحمن، الله جل جلاله به دې په دغه کامیاب کې امتحان هم کړي او کامیابه به هم سي په دغه امتحان کې. او دا ما تجربه کړې وم د ډېر ځله دا حسبي الله لا اله الا علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. نو دا تلاوت که محترم انشاءالله مشکل مې دې حل سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.